زموږ امنیتي پلان واضح دی. نه غواړم دلته پر مفصل بحث وکړم، یوازې دومره وایم چې ټولې آمادګۍ مو نیولې تر څو په راتلونکي شپږ میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسیږو. په دې کې هم شک نشته چې د دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو ملي بسیج دی. په دې پلان کې د وظایفو تقسیم واضح دی. د افغانستان اردو د استراتیژیکو اهدافو پر دفاع تمرکز کوي. جناب وزیر صاحب دفاع، جناب لوی درستی صاحب، دا مسئولیت د تاسو ده او تاسو به یې عملي کوئ. پولیس مو د ښارونو او استراتیژیکي ولسوالیو امنیت تامینوي. جناب وزیر صاحب داخله، تاسو او ټول همکاران به هم دا ترسره رسوئ. او د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت سلاکار دفتر د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو بسیج چارې پر مخه وړي. جناب سراج صاحب، جناب محب صاحب، دا کار به تاسې کوئ. د دې پلان د تطبیق لپاره د امریکا په مشرۍ د خپلو متحدینو منظم ملاتړ لرو. نړۍ نور په افغانستان کې نظامي حضور نه لري، خو زموږ د اړیکو نوی فصل د استحکام او پراختیا په حال کې دی. د نړۍ له لورې به ستاسې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ او سیاسي ملاتړ دوام وکړي. تاسې به وګورئ چې موږ هر ګام اخلو، نړۍ به موږ ترڅنګ وي.